لاهور کې د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي کابینې اجلاس ترسره شو. د صوبایي صدر منظور خان صدارت کې ترسره شوي اجلاس کې د پنجاب مختلفو ضلعو نه د پارټۍ مشرانو ګډون وکړ. اجلاس کې د کال 2013 الیکشن دپاره د پارلماني بورډ منظوري هم ورکړې شوه. د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي مشرانو په دې خبره افسوس څرګند کړ چې د پنجاب حکومت د NA100 د ووټرانو لیسټونو نه د څه پښتنو نومونه ایستلي دي او د ګڼ شمېر پښتنو شناختي کارډونه یې بلاک کړي دي. په دې موقع د پنجاب صوبایي صدر وویل چې را روان الیکشن کې به عوامي نېشنل پارټي ټول پنجاب کې خپل صوبایي امیدواران ودري. یاد دې وي چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف په نشست NA100 باندې عوامي نېشنل پارټي خپل امیدوار امیر بادرخان هوتي میدان ته کړی دی، خو پارټي د پنجاب صوبایي حکومت په اقداماتو اندېښنې څرګندوي او وایي چې پنجاب کې د پنجاب صوبایي حکومت له طرفه پښتنو سره د میرې مور سلوک روان دی.